نبوي سیرت. په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ د احد غزا بیانول او قصه دې ځای ته رسیدلې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر پس له هغه څخه چې شپه د احد او مدینه منورې په مابین کې تیر کړه، د شنبه د ورځې په سهار د احد و طرف ته رهیس و او داسې ځای ته ورسېده چې دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابي منافق او د ملګری 300 نفر د مسلمانانو د لشکر څخه جلاس و او د مدینه منورې و طرف ته رهیس و چې د دوی دغه عمل په سبب د واقعي مسلمانانو دوی نوري ډلې هم ضعیفه شوه او د تګ اراده وکړه، خو بیا هم د الله عز وجل په مهرباني برته پاتې شوه. په دغه وخت کې عبد الله ابن حرام رضی الله تعالی عنه چې د جابر ابن عبد الله پلار دی په منافقانو پسیسو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې وخپلي واجب وظیفه ته متوجي کی او راوي ګرځوي. ورته وایي داسې مکوي، راسي فی سبیل الله جنگ وکي یا اقلن د خپل ځانو څخه دفاع وکي. منافقان ویل کومش په دې پوسو چې خامخا جنگ پیښیږي نو موږ نتلو، ستاسو په ملګرتیا مو جنگ کاوه. عبد الله ابن حرام رضی الله تعالی عنه ځنی را وګرځیدي او د ځان سره وویل د الله دشمنانو، الله مورک، الله عز وجل بخپل نبی ستاسو څخه مستغنی کی، یعنی تاسو ته به حاجت نصفات. د دغه منافقینو په باره کې د سوره آل عمران 108 نمبر آیات نازل شو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، یعنی د دې لپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکارا او معلوم کړي چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وو او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سو چې احد ته راځي د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنگ وکړي یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپل ځانو، خپل مالو او خپل کورو دفاع وکړي. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، نو دغه منافقانو وویل کومش په جنگ پوهېدلای خامخا به مو ستاسو متابعت کړی وای. دغه تلاوت شوی آیات شریف څخه چې د منافقانو قول دی 3 قسمه مطلب اخیستل کېدلای شي. اول دا چې دوی وایي اصلا جنگ نه پیښیږي، دا فقط یو اوازه ده، جنگ نشته، کومش په دې پوسه چې جنگ کیږي نو خامخا ستاسو سره ملګری کېدو. دوهم دا چې کچيري یو منظم او پر قانون موافق جنگ وای نو موږ به خامخا ستاسو سره پاتې سوي وای. مګر اوس د یو طرفه 3000 منظم لشکر دی او د بل طرفه فقط 1000 نفر به وسلې او اسلحه در بدر مسلمانان دي. دا خو جنگ نه دی، فقط د خپل ځان هلاکول دي. دریم دا چې کومج په جنگي فنونو او قوانینو پوهېدلای نو خامخا ستاسو سره پاتې کېدلو چې دا په حقیقت کې مسلمانانو ته طعنه او پیغور ورکاوه چې تاسو زموږ مشوره نکړه قبوله چې په مدینه کې به پاتې سو او د نورو په نظر مو عمل وکړي راووتلاس. د دې دا معنا و چې موږ په جنگ نه پوهیږو او تاسو پوهیږئ، نو موږ نه پوهان د چی د پاره د خپل ځانو سره بیا یاست. مقصد دا چې منافقانو د درواغو په بهانو او پلمو خپل ځانونه د جنگ څخه وکشه او لاړ. الله عز وجل دغه منافقانو دغه جواب د تکذیب په باره کې فرمایي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان. دوی دغه منافقان په دغه ورځ چې دغه خبره کوله و کفر ته ډیر نږدې و نسبت و ایمان ته. دغه منافقان چې په ځړه کافران او په خله مسلمانان و د احد د جنگ په وخت کې په تش بهانو او پلمو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه جلاس و او برته مدینه منورې ته رهیس و. دغه د دوی ظاهری حالت هم تر ایمان و کفر ته ډیر نږدې دی.
او په خپل دغه عمل سره مسلمانانو ته ضرر او کفارو ته ګټه رسوي. یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. دغه منافقان په خپل خلو سره هغه خبرې کوي چې په زړه کې د هغه تصدیق نشته. والله اعلم بما يكتمون. او الله عز وجل په هغه څه ډیر ښه عالم او خبر دی چې دوی په خپل زړه کې پټوي. دوی خو په ژبه سره وویل لو نعلم قتالا لاتبعناكم. او هغه څه چې د دوی په زړه کې دي هغه نه وایي، خو د دوی په زړه کې دا و چې شدي چې مسلمانان مغلوبه او ناکام سي او موږ به بیا د خوشحالي اتړونه کوو. خیر، اوس خو 300 نفر منافقان د مسلمانانو څخه جلا سوه او پاته لشکر چې ټوله 900 نفر وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن پر طرف ورهی کی. خو دلته بیا یو بل مشکل پیښ دی، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د تاکتیک په اساس غواړي چې د مسلمانانو لشکر داسې ځای واړوي چې د احد غریه وشاتوي. مګر اوس د مشرکانو د لشکر ډیرو حصو په داسې ځایو کې اړولې دي چې د مسلمانانو او د احد د غره تر مابین دي. مسلمانان نشي کولای چې مستقیما د احد غره ته ورسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک موږ پر داسې لار و احد ته ورستلای سي چې د کفارو پر لشکر نسور. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زمور ولم. او بیا یې د احد د غره و طرف ته داسې یو لنډه لار اختیار کړه چې د بني حارثه په حره او کشتو کې تیرېده او د مشرکانو لشکر د غرب خواته پاتې کېدی. په دغه لار کې لشکر د مرباح ابن قیظی پر کشت ورغلی چې دغه سړی په ښکارا د اسلام دعوا کوي او په زړه کې منافق وو او په سترګو هم ړوند وو. کوم وخت چې مرباح ابن قیظی پوسو چې لشکر زما په کشت کې تیریږي نو د لشکر په مخ کې ودرېدی او د مسلمانانو پر مخانو خاورې ورپاشي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي کته رسول الله یې تا ته دا اجازه نه درکوم چې زما په کشت کې تیر سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي موږ مجبور یو، بل چاره نه لرو، دغه لار موږ به هغه خپل ځای ته رسوي. منافق وایي یا دا زما د کشت څخه به نه تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وایي بل لار نسته، موږ باید پر دغه لار تیر سو. خو سړی ممانعت کوي، حتی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بے ادب خبرې کوي. مسلمانان ورته مخسوه چې دغه منافق ووجني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږدي، دا ړوند د سترګو او ړوند د زړه دی او په کشت کې تیر سي. نو مسلمانان په کشت کې تیریږي او دی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته بد وایي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د احد وغره ته ورسېدل او هلته په داسې یو ځای کې واړول چې د لشکر مخ د مدینه منورې و طرف ته وو او شایه د احد د غره ولوړو لاشو ته وو چې په دې ډول سره د کفارو لشکر د مسلمانانو او مدینه منورې په مابین کې وو. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر جوړ او منظم کړ. د جنگ د پاره قطار قطار ودرول. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په یو شی باندې او د هغه څخه تشویش لري. هغه دا چې کوم وخت چې جنگ شروع سي د مسلمانانو شا وغرته ده، د شا د طرفه څوک حمله نسی پر کولای، مګر هلته د دوی و جنوبي طرف ته یو کوچنی غرز ته ممکن د دغه غره د طرفه څخه د دشمن دخوا یو څوک راسي. د جنگ په وخت کې به د مسلمانانو فکر او توجه د مخ و طرف ته وي، شاته به څوک نه وي متوجه. او که دشمن د دغه کوچنی غره تر شا راتیر سي نو به د مسلمانانو تر شا وي. او بل دا چې د جنگ میدان هم تر دغه کوچنی غره لاندې دی. که څوک پر دغه غره لوړ وي د جنگ میدان ټوله تر لاندې کیږي او په غشو یې وشتلای سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر په دغه کوچنی غره بند وو. خو دغه لارې د بندولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماهره
غشو وشتونکو یو ټولي انتخاب کړه چې د 500 نفرو په شاوخوا کې و او دغه ټولي مشر عبد الله ابن جبیر ابن نعمان الانصاري الاوسي البدري رضی الله تعالی عنه مقرره کړ چې دغه غرته په ورسته کې د جبل الرمات یعنی د وشتونکو غر په نامه سره ویل کېده او ویل کېږي چې دغه غر د مسلمانانو د لشکر د جنوب شرق و طرف ته واقع و او تقریبا 150 متره د مسلمانانو د لشکر د موقعیت څخه لري و ورونو زه ولې دغه ځایونه په داسې تفصیل سره درشم دا د دې لپاره کوم یو وخت د مدینه منورې زیارت په نصیب سو او د احد و شهیدانو او غرته ورغلاست د شهیدانو قبرونه دغه غر او میدان جنگ به ټول وویني نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غشوشتون کې امر کړ چې دغه غره پر سر بناست یاست او ستاسو وظیفه دوه شی دي فقط دغه دوه کار وکوي اول هر څوک چې وغواړي چې دغه لارې څخه میدان جنگ ته ورسي هغه به نه پرېږدي چې د شاده طرفه پر موږ راسي په غوښه ولي کومش کامیاب وو کنا کامه تاسو به پر خپل ځای ثابت ولاړ یاست چې تاسو د طرفه څخه څوک را نسی کوم ولید چې موږ وجل کیږو بیا هم زموږ کومک مکوي او کوم ولید چې موږ غنیمتونه ټولو بیا هم په هغه کار کې زموږ سره ګډون او اشتراک مکوي او بل دا چې دغه لوري څخه به په میدان جنگ کې پر کفارو د غشو وارونه کوي ځکه دغه 50 نفره هغه شوشتون کې و نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر و دغه 50 نفرو ته واضحه او روښانه و چې تاسو وظیفه ده کومش کامیاب هم سو تاسو به تر هغه خپل ځای نه پرېږدئ چې ما امر درته راځي او کومش غنیمتونه ټولول تاسو به په دغه کار کې زموږ ملګرتیا نه کوي او کومش مات سو شکست مو خوري بیا به هم تاسو زموږ د کومک د پاره خپل ځای نه پرېږدئ نه به زموږ په کامیابی او نه به زموږ په شکست کې خپل وظیفه پرېږدئ دغه امر یې و دغه 500 نفرو ته په تکرار سره ووایي چې تاسو وظیفه دغه ده امر واضح او صریح دی تاسو ته د خپل ځای څخه بیل زما د امر څخه بل په هر سبب حرکت کول منع دي دغه نفرو هم دغه امرونه په دغه وضاحت سره واورېده او قبول یې کړ نو د غره پر سر دغه ډلې په تعینولو او کښینولو سره او په دغه شدید اوامر سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه یوازنی لار چې ممکن د هغه طرفه څخه د مشرکانو د اسانو د سپرو ډله د شاده طرفه د مسلمانانو وصفو ته ورسي او پر مسلمانانو را وګرځي بند کړ پاتې سو د مسلمانانو نور لشکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر پر استه طرف منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنہ د قومندان په صفت مقرره کړ او د لشکر پر چپه طرف یې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ مقرره کړ چې مقداد ابن الاسود معاون او د زبیر رضی الله تعالی عنہ وظیفه داوه چې د خالد ابن ولید د سپرو د ټولي مخه بنسي او د لشکر په مخ کې د مسلمانانو هغه نامدار پهلوانان او هغه مشهور دلاوره کسان چې هر یو یې په جنگ کې پر زرو حساب ودرول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ نقشه ډیره دقیقه او حکیمانه و چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري قیادت نبوغ او عبقریت ښکار کېدی او دا ممکن نه ده چې هیڅ قومندان دي چې هر څونه په جنگ هم پوي تر دغه دقیقه او د حکمت ډکه نقشه جوړه کړي اولا یې د جنگ په میدان کې هغه ډیر ښه او مناسب ځای ونیوي که څه هم د دشمن لشکر تر دوی د مخه و میدان جنگ ته راغلی او دوی ورسته راغلی خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دقت او حکمت ځان و داسې ځای ته ورساوه چې شاه او د شاه راسته طرف یې په غرو ساتلی و په چپه طرف او د چپه طرف په شا کې چې کومه خالیګاه موجوده و او د دې امکان وو چې دشمن دې دغه طرف څخه راسي هغه دغه 500 نفرو غشوشتونکو په ذریعه وساتل او د خپل لشکر د پاره داسې یو لوړه اختیار کړ چې لشکر شکست هم وخوري و تیښتې ته نه مجبور کیږي چې بیا دشمنان ونیسي او بندیان کړي
او که بیا چیرې دشمن وغواړي چې ودغه لوړې ته پسې ور وخیږي ډېر ځاني تلفات به ورکوي او دشمن یې ودې ته مجبوره کوي چې د خپل لښکر د اړولو دپاره کښته ځای ونیسي چې په نتیجه کې دشمن کامیاب هم سي د فتح او نصرت فائدې او ثمرې لاسته نشي راوړلی او که کامیابی د مسلمانانو و دوی ځینې تښتېدلی نشي او د مسلمانانو د لښکر د شمیر کموالی په خپل دلاوره او زړوره اصحابو پوره کړ نو د نبوي لښکر تیاری او آمادګي د احد د جنگ دپاره د هجرت په 3 کال د شوال د میاشتې په 9 تاریخ د شنبې د ورځې په سهار په دغه ذکر شوي ترتیب سره ونیول شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دوی زغری سر پر سر سره اغوستي وي د لښکر په مابین کې ودرېدي او ویل تر هغه به په جنگ شروع نه کوي چې ما نه امر کړی او اوس خپل اصحاب و جنگ ته په قسم قسم طریقو تشویقوي او دلاوره کوي ویل که تاسو په جنگ کې صبر وکړئ او ثابته پاتې سئ ستاسو د کومک دپاره به ملائکه راسي ځکه الله عزوجل په 300 ملائکو وعده ورسره کړې و د بدر په غزا کې الله عزوجل زر ملائکه راولېږلې او اوس یې په 300 بلکې تر هغه هم زیاتې وعده ورسره کړې ده په دې شرط چې مسلمانان په جنگ کې صبر وکړي او ثابت ودرېږي الله عزوجل د سورة آل عمران په 123 نمبر او رستنوي آیاتو کې فرمایي اذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين يعني كم وقت تا مؤمنانو تويل چې آیا ستاسو د پاره دا بس او کافی نه ده چې ستاسو رب ستاسو سره په 300 ملکو چې د اسمان څخه را لېږل سوي وي کومک وکړي بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين هو کتاسي صبر وکي او د الله جل جلاله څخه وبېریږي دغه 3000 ملائکه مو بس او ستاسو د کومک د پاره کافی دي او که مشرکان پر تاسو په ناڅاپه ډول راسي ستاسو سره به ستاسو رب په 15000 علامه لرونکو ملائکو کومک او مرسته وکي هلته داسې اوازه نشر او خبرس و چې کرز ابن جابر د لوی لشکره سره د کفارو د کومک د پاره را رهیدي نو الله عزوجل د مسلمانانو د اطمینان د پاره و فرمایل چې درې نه بلکې 15000 ملائکه به تاسو د کومک د پاره درولېږم مگر هو تاسو باید پوسی چې دغه د ملائکو لېږل فقط تاسو د اطمینان او خوشحالي د پاره دي چې زړه مو پر قرار سي کنه په حقیقت کې نصر بری او کامیابی یوازې او یوازې د الله عزوجل د طرفه دي نو ځکه الله عزوجل په فرمایي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به او الله عزوجل ندی ګرځولي دغه مرسته او مدد مگر ستاسو د خوشحالي لپاره او د دې لپاره چې ستاسو زړونه تسکین او اطمینان پیدا کړي وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم او ندم مرسته مدد نصرت کامیابی مگر د طرفه د الله هغه چې ډیر قوي او غالب دی او هغه الله چې هر کار په حکمت او مصلحت سره کوي ورونو یو شی چې د یادونې وړ دی هغه دا چې ځینې علماي کرام او مفسرین وایي چې دغه آیاتونه د احد په ورځ نازل شوي دي او ځینې وایي چې د بدر په ورځ نازل شوي دي څرنګه چې ما د بدر په غزا کې دغه آیاتونه نو ذکر کړي نو دلته می ذکر او بیان کړ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ مسلمانانو ته دا زیری هم ورکړي کوم صبر وکي او ثابت پاتې سواست لکه څنګه چې په بدر کې ستاسو د کومک د پاره ملائکه راکښته سوي دلته به هم ستاسو د کومک د پاره درته راسي مگر هو صبر پکار دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب و صبر ته تشویقوي او فرمایي د دشمن سره د مخامخ کېدو په وخت کې ټینګ او ثابت ودرېږي ځکه تاسو ته معلومه ده چې د مسلمانانو شمیر 900 نفر دي او کفار 3000 نفر دي
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره پورته کړه ویل څوک دغه زما توره د هغې په حق اخلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو ویل یا رسول الله زه اخلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځنې را استکړه ور یې نکړه حمزه رضی الله تعالی عنہ کښېنستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا توره پورته کړه او وی شورول ویل څوک د ازما توره د دې په حق اخلي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو ویل زه غواړم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کی توره نکړه ور علي رضی الله تعالی عنہ هم کښېنستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمزوی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو ویل زه غواړم یا رسول الله بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس راټول کی او توره ور نکړه زبیر رضی الله تعالی عنہ هم کښېنستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل څوک دغه توره د دې په حق اخلي مقداد رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو ویل زه یا رسول الله ورونو دغه نفر چې تر اوسه د توري اخیستلو د پاره ولاړ سوي دي ټول د مسلمانانو هغه مشهوره شجاع دلاوره او تکړه جنگي پهلوانان او قهرمانان دي په نور ټول مسلمانانو کې یا خود دوی په مثل نسته او کوي ډیر به کم وي ته فکر وکړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې چې دا بیا په ورسته کې وو کم وخت چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصر کې و عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته کومک ورلېږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته لیکلی و ما اتذر نفر ستاده کومک د پاره درولېږل حال دا چې د لشکر شمیر 4000 نفر وو نو بیا په خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا واضح کړه چې هو د دغه لشکر سره چې 4000 نفر دي 4 نفر قومندانان ورسره دي چې هر یو یې ماته پر 0 نفر حساب دي چې په هغه 4 نفرو کې یو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ او بل مقداد رضی الله تعالی عنہ چې دغه نفر هر یو یې پر 0 نفر حساب و دا د دغه نفرو جنگي طاقت او مهارت مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره ودغه نفر تور نکړه او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره دغه نفر و نخلی نو به څوک اخلي خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل توره د 15 وار د پاره پورته کړه او وی فرمایل څوک دغه توره د هغه په حق اخلي ابو دجانه الانصاری رضی الله تعالی عنہ چې نوم یې سماک ابن خرشدی ولاړ سو ویل یا رسول الله دغه توري حق څه شدي اصلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه پښتني انتظار کاوه تر اوسه چا پښتنه نه د زدي کړي چې حق یې څه شدي هر یو بل پښتني ویل چې زه غواړم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د دې توري حق دادی چې دونه وهل به پکوي ترڅو چې کژيږي یعنی په دې توره به دونه کفار وهي چې د ډیر وهلو څخه توره کژس ابو دجانه الانصاری رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله زه د دې په حق سره اخلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره و ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ تر اندازې زیات خوشاله سو ځکه دا هغه توره ده چې ډیرو لوی پهلوانانو و نخسته او اوس د په نصیب سو او په دغه کار سره د درجه او مقام لوړ او ښکارا سو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ هغه توره واخسته چې هغه 4 جنگي قهرمانان د هغه پاکستان نسو موافق او اوس د په نصیب سو ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې په خپل هم شجاع او دلاوره جنگي پهلوان وو د جنگ په وخت او میدان کې به په کبر او غرور ناز او نخرو تکاوه او د یو سر دسمال درلودي کم وخت چې به دغه دسمال پر سر وټړي خلق به پوس و چې د مرګ تر وخت جنگ کوي یعنی به له مرګ د میدان جنگ څخه نوځي اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر واخسته هغه سر دسمال د جیب څخه راويستي او پر سر یې وټړي او د دوه لشکرو په مابین کې په فخر او غرور سره تک کوي یوه خوا او بل خوا ته کژيږي تر پورته کښته کوي په خلقو یې ویني
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومسل او وی فرمایل دغه تګ داسې تګ دی چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی خوښ بل دغه ځای څخه یعنی که فخر پر کفارو یې پروا نه کوي بل نو په هر ځای او هر وخت کې الله او رسول الله فخر او غرور نه خوښوي دا خو د مسلمانانو د لشکر حالو هلته مشرکانو خپل لشکر د پخوانیو جنگو پر نظام موافق جوړاوه د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن صخر ابن حرب هغه چې د لشکر په مابین کې مرکز او د لشکر د راسته طرف قومندان خالد ابن ولید وو چې په دغه وخت کې مشرک وو او د لشکر د چپه طرف قومندان عکرمه ابن ابي جهل وو او د لشکر پیاده قومندان صفوان ابن امیه وو او د لشکر د غشي وشتونکو قومندان عبد الله ابن ابي ربيعه وو او د لشکر د بیرغ مسؤلیت د بني عبد الدار وظیفه وو چې دغه منصب و بني عبد الدار ته هغه وخت ورسېدلی وو چې بني عبد مناف تر قصي ابن کلاب ورسته د قریشو په مابین کې منصبونه او وظیفې سره ویشل نو د جنگو د بیرغ اخیستلو وظیفه و بني عبد الدار ته وسپارل شو او هیڅ نسوای کولای چې دغه منصب د دوی څخه واخلي دا کار لکه سقایا او رفاده یعنی حاجانو ته اوبه او ډوډۍ ورکول لکه د کعبه شریفې پوښول او داسې نور کارونه چې ویشل شوی وو د بني عبد الدار میراثي وظیفه وو نو ابو سفیان چې د لشکر عمومي قومندان وو د دې د پاره چې د دوی احساسات وپاروي ورته وویل یا بني عبد الدار د بدر په ورځ بیرغ ستاسو سره وو او موږ ته هغه را پیښ شو چې را پیښ شو خلق بیرغ ته ګوري که بیرغ ولوېدی لشکر ماسو نو یا بنن د بیرغ پورا ساتنه کوي یا یا موږ ته را پیښ دي چې موږ یې ساتنه وکړو ابو سفیان په خپل مقصد کې کامیاب شو بني عبد الدار د په خبرو په قهر او غضب شو ول موږ خپل بیرغ و ته در تسلیم کو ته به ووینې چې د جنگ په وخت کې موږ څه کارونه کوو او واقعا هم بنو عبد الدار په جنگ کې داسې ثابته ودرېده چې د خپل پلرو نسل یې ټول ختم کړي یعنی ټول د مرګ تر وخته ثابت ودرېده او ټول د مسلمانانو د طرفه ووجل شو چې قصه به ورسته واوري د جنگ تر شروع کېدو د مخه قریش غواړي چې د مسلمانانو په صفو کې تفرقه او نزاع واچوي نو دغه مقصد د پاره اولا ابو سفیان و انصار ته حال ولېږي چې ورته ویلي موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مهاجر مسلمانان وو نو ویل موږ او زموږ د اکا زامن سره پرېږدي د هغو سره تر جنگ کولو وروسته موږ در څخه ځو موږ ستاسو د جنگ لپاره نه یو راغلي مګر دغه کوششونه د اهل ایمان په مقابل کې چې غرونه د ځای څخه اړوي کما نفع او فائدہ نشي رسولای د انصارو د طرفه په جواب کې داسې خبري ورته وسوي چې کفار د هغو خبرو په اوریدلو هیڅ کله نه وخښ اوس چې د جنگ وخت نور هم نږدې شو دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده قریش بیا هم د مسلمانانو د تفرقه او اختلاف لپاره یو بل نقشه جوړ کړه هغه دا چې د مشرکانو یو بل خائن نوکر چې ابو عامر الفاسق ورته ویل کېده چې دغه سړي اصلي نوم عبد عمر ابن صيفي او پراهب سره مشهور وو خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راهب پر ځای فاسق وباله دغه سړی د جاهلیت په وختو کې د اوس او خزرج و قبیلو ته ډیر محترم وو او په شسترګه ورته کتل کوم وخت چې مدینه منوره ته اسلام راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنی اعلان پشکاره او واضح ډول سره وکړ او بیا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته په مدینه منوره کې اسلام نشر شو نو د په مدینه منوره کې نور ژوند نسوای کولای نو یې مدینه منوره پریښول او شام ته ولاړ کوم وخت چې واورید چې کفار د مسلمانانو د جنگ لپاره تیاری نیسي نو دای هم راغلی او د کفارو په لشکر کې شامل او داخل شو نور هم کفار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته تشویقوي او مشرکانو ته ویل کزما قوم ما وویني خامخا زما متابعت کوي او زما ملګری کیږي نو اوس دغه سړی
یعنی ابو عامر الفاسق دوه حبشي مریانو سره و میدان جنگ ته ورووتی او په لوړ आवाज یې خپل قوم ته ورناري کړ یا معشر الاوس ز ابو عامر یم ستاسي او د محمد سره څه ما تراسي ز ستاسي مشر او سردار یم د اوس او خزرج قبیلو په جواب کې ورته ویل چپسه اې د الله دشمنه الله دې تا په موږ نه ویني د او نور کفارو هیڅ دا فکر نه کاوه چې د قوم دی وده ته داسې سخت جواب ورکړي ځکه دی په دوی کې د لوړ مقام خاوند وو او هغه اوس داسې سخت جواب ورکړي نو ابو عامر وویل والله زما قوم ته تر ما ورسته شر پیښ شوی دی ویل پتاسې څه شوی دی ما نه قبلوي خیر ابو عامر د کفارو په لشکر کې پاتې سو او په دغه طریقه سره د مسلمانانو د تفرقې لپاره د مشرکانو دوهمه نقشه هم ناکامه سو او د کفارو دغه د تفرقې اچولو کوششونه پر دې دلالت کوي چې دوی د مسلمانانو څخه بیریده که څه هم کفار ډېر او په اسلحه مجهزه و بیا هم دغه لږو مسلمانانو بیره او هیبت پر دوی غالب وو او غواړي چې دغه لږ مسلمانان هم سره وپاشي ابو عامر الفاسق تر جنگ د مخه یو بل کار هم کړی وو هغه دا چې په میدان جنگ کې لوی لوی غارونه د دې لپاره وکیندل چې د جنگ په وخت کې مسلمانان ورولويږي او تاسو ته معلومه ده که څوک و یو غار یا کندې ته ولويږي هغه په اسانه سره وژل کیږي نو ابو عامر څو نفر هم د ځان ملګری کړي وو او غارونه کیندي د پاره د دې چې مسلمانانو ورولويږي قریش هم هل تخپل لشکر و جنگ ته تشویقوي مګر د هغو تشویق داسې نه دی لکه د مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملائکو په نزول زیری ورکوي او یا داسې نور د تشویق او ترغیب کارونه د کفارو د تشویق د پاره فقط شذي وي اوس د مشرکانو شذي چې مشره د ابو سفیان زوجه هند بنت عتبه ده په جنگ کې د ګډون او اشتراک خپل حصہ اخلي د لشکر د صفو او قطارو په مابین کې دریه پلاس ګرځي دریه وهي او د جنگیالیو د احساساتو د پارولو د پاره بیتونه او اشعار وای په غزلو کې به داسې اشعار ورته ویل که کامیاب اسواست موږ به محبت در سره کوو کور بچي به درته اوارو بالشتان به درته یژدو موږ به در سره لاس تر غاړه یو او داسې نوري به حیا خبري او کنا کام اسواست دشمن ته مشاو ګرځول نه تاسو زموږ یاست نه موږ ستاسي دا د قریشو د تشویق طریقه و د مخه تر جنگ د مشرکانو څخه یو نفر چې نوم یې جبیر ابن مطعم و یو حبشي مریی درلودي چې د مریی نوم یې وحشي ابن حرب دغه وحشي په نیزه وشتلو کې ډیر ماهر و په نیزه داسې وشتل کول چې هیڅ واره نه خطا کېدی نو دغه وحشي مریی وای زما د مالک جبیر ابن مطعم اکا چې تعیمه ابن عدی نومېدی د بدر په ورځ ووژل شو او اوس چې خلق و احد ته ځي نو ماته جبیر ویل کتا حمزه د محمد اکا زما د اکا په عوض ووژي ته حر او آزاد ستا آزادي د حمزه په وژلو پورې تړلې ده وحشي وای ما هم دغه سودا قبول کړ او د مشرکانو سره وجنګ ته راووتم په خپل سر کې د خپل آزادۍ خیالونه او فکرونه راګرځوم زما نه د جنگ او نه د لشکر سره تعلق سته فقط خپل آزادي غواړم بل د هیڅ شي په فکر کې نه یم بیل د حمزه د وژلو نه غواړم چې څوک ووژنم او نه غواړم چې په بل شي کې اشتراک وکم بل هیڅ مقصد نه لرم بیل خپل آزادۍ چې هغه د حمزه په وژلو پورې تړلې و نو وحشي فقط دغه مقصد د پاره د جنگ و میدان ته داخل سو چې حمزه ووژني او دوی آزاد سي دا و میدان جنگ ته د وحشي دراتک سبب محترم ورون د مخه تر دې چې د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم خپل یو عذر به درته بیان کم هغه دا چې د احد جنگ د ورځو او هفتو جنگ نو چې د هر ورځې واقعات په ترتیب سره درته بیان کم د احد د جنگ ټول وخت او موده فقط نیمه ورځ و په سهار کې شروع سو او ماپښین پای ته ورسېدی او واقعات خورا ډیر دي په یو لحظه او یو وخت کې دلته او هلته دوري هوري
قسم قسم مختلف واقعات پیښیږي. که څه هم زه به تر ډیرې اندازې کوشش وکم چې واقعات په ترتیب سره بیان سي، خو بیا هم نسم کولای چې ټول واقعات په پوره ترتیب سره درته بیان کړم، ځکه په یوه لحظه کې مختلفې واقعې پیښیږي. نو خود د حالاتو د بیانولو دپاره یو وار د میدان جنگ یوې حصې ته ځم او بیا بلې ته، د پوره ترتیب مراعات نسم کولای. دغه عذر می تاسو قبول کړئ او اوس به د جنگ د واقعاتو په بیانولو شروع وکم. دوه لښکره سره نږدې سوه او د جنگ اولنۍ مرحلې شروع سوه. د جنگ اول پیلوزی د مشرکانو د بیرغ اخیستونکي طلحه ابن ابي طلحه العبدري و، چې دا سړی د قریشو د مشهوره او دلاوره پهلوانانو څخه و. دا سړی پر اوښ سپور و، میدان جنگ ته راووتی او ویل څوک مبارزه را سره کوي. د قوت او دلاوري په سبب خلق ځینې ګوښه سو، مګر زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ورته مخ سو. هیڅ مهلت یې ورنکړي، د زمري غوندې حمله پر وکړه، پزغستا ور په حواسو هلته لوړ د اوښ ته ور وختي. سړی یې په یوه حمله د اوښ څخه کښته وغورځاوه او دی پر راوغورځېدی او د په توره یې حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه په زړه پورې حمله او د کافر وژل ولیده، تکبیر یې ووایه او مسلمانانو هم تکبیر ورسره ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر رضی الله تعالی عنه ته دعا وکړه او وی فرمایل هر نبی لره حوارث ده او زما حواری زبیر دی. په دې جنگ کې هغه پهلوانی چې د جنگو په شروع کې بکیده نه وسوه. جنگ شروع سو او لشکري یو په بل سره ګډ شوه. د میدان جنگ په هر نقطه کې دوه لشکر سره اخته دي. په هغه وخت کې د عربو د جنگ طریقه داسې و، هر لشکر به یو لوی بیرغ درلودي. کله د هر طرف بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته، هغه لشکر ماتو. او کله بیرغ ولاړو معنا دا چې لشکر منظم ثابت او قائم دي، نور هم جنگ کوي. کله بیرغ ولوېدی او بیا به نسو پورته معنا دا چې لشکر شکست وخوري او د تیښتې په حال کې دي. مقصد دا چې یوازې د عربو نه بلکې په پخوانیو جنگو کې د لشکر حال پر بیرغ معلومه دي چې لشکر قائم دي او نور هم جنگ کوي، یا دا چې لشکر شکست وخوري او تښتي. اوس د مسلمانانو بیرغ د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه څخه دی او د کفارو بیرغ د بني عبد الدار چې د قریش یو شاخ دی د هغو څخه دی. د بني عبد الدار اول بیرغ اخیستونکی چې طلحه ابن ابي طلحه او د زبیر رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل شو. بیا نو بیرغ د هغه ورور عثمان ابن ابي طلحه واخیستی. او دا خو مهم په یاد دي چې ابو سفیان ورته ویلی و چې یا بني عبد الدار د بدر په ورځ هم بیرغ ستاسې په لاس کې وو او ولوېدی، که نن ورځ هم بیرغ درڅخه لویږي اوس یې لا راپرېږدئ. هغو ویل قسم دی هیڅ کله به بیرغ ولوېدلو ته نه پرېږدو. حمزه رضی الله تعالی عنه چې جنگي پهلوان او قهرمان دی او دا هم ورته معلومه ده چې د کفارو د شکست د پاره اسانه لار دا ده چې بیرغ یې ولوېږي. نو یې د جنگ په شروع کې یو څو نفره د ځان ملګري کړه چې د کفارو بیرغ به ثابته او ولاړ نه پرېږدو. اوس چې عثمان ابن ابي طلحه بیرغ په لاس شعرونه وایي میدان جنگ ته راووتی، حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ پر طرف ډیره سخته او شدیده حمله شروع کړه. چپه او راسته طرف ته وهل کوي، کفار وژني لکه ژرنده چې په مخ ورځي هغه میده کوي. څو د کفارو بیرغ ته ورسېدی، هغه نفر چې بیرغ په لاس کې وو په توره یې پر اوږه ووهه، لاس یې د اوږې سره په هوا سو، حتی سږی یې معلوم سو. دا خو ووژل سو او د جنگ په اولو دقیقو کې د کفارو بیرغ ولوېدی. ډېر ژر د ابو طلحه بل زوی ابو سعد ابن ابي طلحه بیرغ پورته کړ. حمزه رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه لا عدالت دی پر هغه هم حمله وکړه، دا یې هم وواژه. دوهم وار بیا د کفارو بیرغ ولوېدی. ورونو دغه د بیرغ اخیستونکي چې وژل کیږي د جنگ کار دی. د هر طرفه د بیرغ پر اخیستونکي وارونه کیږي، نو ځکه دغه وژونکي په نامه کې ځینې وختونه اختلاف راځي او دغه اختلاف د قبلولو وړ دی. ځکه یو راوی یو نفر لیدلی دی چې بیرغ اخیستونکی ووژي او بل راوی د بل
نفر واري لیدلی دي چې بیرغ اخیستونکي یې ووژي. نو دلته که په ځینو روایتو کې د وژونکي په نامه کې اختلاف راسي قابل د تشویش نه دی. مقصد د کفارو د بیرغ اخیستونکي پرله پسې وژل کیږي. خیر د کفارو بیرغ د دوهم وار دپاره ولوېدی. کفار وارخطا سوه چې د جنگ په شروع کې د دوی بیرغ دوه واره لویږي. دا وار بیرغ د ابو طلحه المسیح مسافع ابن طلحه پورته کوي او کفار پر حمزه رضی الله تعالی عنه راټول سوه حمله پر کوي. د بیرغ څخه منع کوي. د جنگ شدت د بیرغ پر شاوخوا د کفارو ټول طاقت د بیرغ وساتلو ته متوجه دي. نو ځکه وی کولای سوای چې حمزه رضی الله تعالی عنه د بیرغ څخه منع کړي. په دغه وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بل ټولي جوړ کړ او د بل طرفه پر بیرغ حمله وکړه. د بیرغ اخیستونکي ووهه او ویوژي. د دریم وار د پاره د کفارو بیرغ د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په واسطه ولوېدی. د طلحه بل زوی کلاب ابن طلحه بیرغ پورته کړ. بیا هم جنگ پر بیرغ شروع دی. علی رضی الله تعالی عنه چې تر اوسه له عدالت دی بیا یې حمله پر وکړه، دا یې هم ووژي. د څلورم وار د پاره بیا د کفارو بیرغ ولوېدی او د ابو طلحه د کورنۍ 15 نفره ووژل شول. د کفارو لشکر د میدان جنگ د شاوخوا څخه ورته ګوري چې بیرغ ته څه پیښه ده، لویږي او پورته کیږي. ټول کفار د بیرغ په انتظار دي چې څه به ورته پیښه شي او د جنگ شدت هم ټول د بیرغ پر شاوخوا دي. کفارو ډېرې سختې حملې شروع کړې چې علي او حمزه پر شاکي. د بیرغ د شاوخوا ټول کفار و دوی ته متوجه دي. هلته د طلحه بل زوی چې جلاس ابن طلحه نومېدی بیرغ پورته کوي. دلته کفار د علي او حمزه رضی الله تعالی عنهما سره اخته دي چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د یوې بلې ډلې سره راغلی او پر بیرغ یې حمله وکړه. د طلحه زوی ووژي او د کفارو بیرغ د 15 وار دپاره ولوېدی. کفار لیوني سوه، نه پوهېږي چې څه وکړي، کم یو منع کړي. سلافه د ابو طلحه لور چې د هغه 15 وژل سوو کسانو خور یا عمه وه، دا هم په دغه جنگ کې حاضره وه او دا پوهېده چې هغه کسان چې بیرغ پورته کوي هغه د دې ورونه دي او پوهېده چې د هر وار بیرغ د لوېدلو سره د دې یو ورور وژل کیږي. نو د بیرغ و طرف ته ور دمخه سوه. هغه وخت و بیرغ ته ور ورسېده چې 15 ورور یې عاصم ووژي. دا ورته ګوري او ورور یې ووژل سو او بیرغ هم د 15 وار دپاره ولوېدی. شپږم نفر چې دی هم د ابو طلحه د اولادې څخه و بیرغ پورته کوي. سلافه ورته ګوري 15 ورونه یا ورارګان یې ووژل سوه او شپږم یې بیرغ پورته کوي. دلته بیا عاصم رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې و شپږم نفر ته ځان ورورسوي او هغه هم ووژني. سلافه چې دغه شپږ وژل سوو نفرو خور یا عمه ورته ګوري او د شپږم وار دپاره بیا بیرغ ولوېدی. د کفارو لشکر د جنگ د اولو لحظو څخه پرېږدېدو سو. سلافه چې ولیده چې دوه ورونه د دې و مخته د عاصم رضی الله تعالی عنه په لاس وژل کیږي، نو یې دا خیال سو چې هغه نور ورونه یې هم عاصم رضی الله تعالی عنه وژلي دي. د دې په ګمان چې شپږ سره عاصم رضی الله تعالی عنه ووژل. نو ویل څوک به د عاصم سر راته راوړي؟ قسم دی چې د سر په کوپړۍ کې به شراب وڅښم او بیا به دغه سر په سرو زرو ډکم او په انعام کې به وهغه چاته ورکم چې دغه سر یې راته راوړی وي. یعنی دا د هغه چا انعام دی چې د عاصم سر راته راوړي چې زه به دغه سر په سرو زرو ډکوم او هغه ته به ورکوم. دلته نو پر عاصم حملې زیاتې سوې ځکه هر څوک غواړي چې دغه انعام او جایزه واخلي. خو عاصم رضی الله تعالی عنه چې وهرې خواته مخکې وهل او وژل کوي. د کفارو بیرغ پر مځکه پروت دی. تر اوسه پورې شپږ نفره د بیرغ اخیستونکي د یوې کورنۍ څخه چې د ابو طلحه چې نوم یې عبدالله ابن عثمان ابن عبدالدار کورنۍ ده وژل سوي دي. په دغه وخت کې د کفارو څخه یو نفر چې د ابو طلحه د کورنۍ څخه نه و مګر د بني عبدالدار څخه و بیرغ ته ځان ورساوه او د اووم وار دپاره یې بیرغ پورته کړي. دا نفر د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو، یا په بل روایت حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ووژي.
د کفارو بیرغ شریح ابن قارض پورته کړ. دا سړی بیا د قزمان د طرفه ووژل سو. قزمان اصلا منافق و، خو په جنگ کې د عقیده نه بلکې د قومیت پر اساس ګډون کړی و. تفصیل به ورسته درته راسي. او بیا د کفارو بیرغ ابو زید عمرو ابن عبد مناف العبدری پورته کړ. دا هم د قزمان د طرفه ووژل سو. بیا د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدری زوی پورته کړ. دا هم قزمان ووژي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واورو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.